دا ورځ موږ ته دا راپیادوي چې سرطان یوازې یوه طبي ستونزه نه ده بلکې یوه پراخه ټولنیزه اقتصادي او انساني ننګونه ده چې د دولت د روغتیايي نظام او ټولنې ګډو هڅو ته اړتیا لري. سرطان د نړۍ په کچه د غیر سري ناروغیو له مهمو لاملونو څخه دی او هر کال په میلیونونو انسانان تر اغیز لاندې راولي. دا ناروغي نه یوازې د ژوند دوام ګواښي بلکې د ناروغانو او د هغوی د کورنیو پر رواني اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم ژور اغیز لري. علمي څېړنې دا په څرګنده ثابتوي چې د سرطان ډېر ډولونه که په لومړنیو پړاوونو کې تشخیص شي د درملنې چانس یې ډېر لوړ دی او د مړینې کچه یې په څرګند ډول راکمیږي. له همدې امله د سرطان پر وړاندې د مبارزې تر ټولو اغېزمنه لاره مخنیوی او وختي تشخیص دی. عامه پوهاوی په دې برخه کې بنسټیز اهمیت لري. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ د وقایې فرهنګ هم پیاوړی کړو. سالم ژوند، متوازنه تغذیه، منظم فزیکي فعالیت، د سګرټ او نشهیي توکو څخه ډډه کول او منظم طبي معاینات هغه اساسي ټکي دي چې کولی شي د سرطان د پیښو په کمولو او پر وخت تشخیص کې مهم رول ولوبوي. ګرانو هیوادوالو، د سرطان پر وړاندې مبارزه یوازې د حکومت مسؤلیت نه دی، دا د ټولنې د ټولو وګړو ګډ مسؤلیت دی. علما، ښوونکي، رسنۍ او کورنۍ ټول کولی شي د عامه پوهاوي په لوړولو کې اغېزمن رول ولوبوي. یوه سمه خبره، یو علمي پیغام او پر وخت مشوره کولی شي د یو انسان ژوند وژغوري. له همدا امله موږ ټولو ته پکار ده چې د سرطان په اړه د ناسمو باورونو پر ځای علمي معلومات خپاره کړو او خلک د وختي تشخیص پر لور وهڅوو. د سرطان په ګډون د ټولو غیر سري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول لپاره به خپلې هڅې لا پیاوړې کړي. موږ باور لرو چې د علم پالیسۍ ګډ کار او عامه پوهاوي له لارې کولی شو د سرطان په وړاندې اغېزمنه مبارزه وکړو او خپل ولس ته یو سالم، باوقاره او هیلهمند راتلونکي په لور رهبري کړو. زه له ټولو هغو روغتیايي کارکوونکو د روغتیا په برخه کې ملي او نړیوالو شریکانو څخه مننه وکړم چې د سرطان په وړاندې د مبارزې په دې ملي هڅه کې زموږ تر څنګ ولاړ دي. وزارت صحت‌عامه با همکاری شرکای داخلی و بین‌المللی پیش گام‌های بزرگی را برداشتند. افتتاح شفاخانه تخصصی سرطان با ظرفیت 200 بستر در کابل برای ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و حمایتی و همچنین تأسیس شفاخانه‌های تخصصی با 50 بستر در ولایت‌های زو تا خدمات ضروری سرطان شناسی و نزدیکترین سطح و مردم ارائه گردد. این پیشرفت‌ها نمایانگر تعهد ما به ارتقاء خدمات صحی و کاهش بار بیماری سرطان در کشور است. اما باید بدونیم که سرطان فقط یک مسئله پزشکی نیست. این بیماری بار اقتصادی عظیمی را نیز بر خانواده‌ها، جوامع و اقتصاد ملی وارد می‌کند. هزینه‌های تشخیص، تداوی، آزمایش‌های تخصصی و داروهای گرانقیمت سرطان می‌تواند بخش عظیمی از درآمد خانواده‌ها را مصرف کند. بسیار از خانواده‌ها مجبور می‌شوند برای تأمین درمان عزیزانشان از پس‌انداز زندگی، فروش دارایی‌ها و یا حتی توقف ارسال فرزندان به مکتب استفاده نمایند. چنین هزینه‌های باعث کاهش سرمایه‌های خانوادگی و افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی آنان می‌گردد و متأسفانه در بسیاری موارد چرخه فقر در خانواده‌ها عمیق‌تر می‌سازد. سرطان به عنوان یک بیماری پیچیده نیازمند هزینه‌های بسیار زیاد تشخیص و درمان و مراقبت‌های طولانی مدت است.
این هزینه‌ها فشار قابل توجهی بر منابع محدودی وارد می‌کند که باید میان برنامه‌های متعدد صحی تقسیم گردد. افزایش تقاضا برای خدمات پیشرفته سرطان باعث می‌شود که بخش بزرگی از بودجه‌های صحی و سمت خدمات درمانی پرهزینه هدایت گردد. در حالی که سرمایه‌گذاری بر پیشگیری، تشخیص زودهنگام و مراقبت‌های اولیه می‌تواند در دراز مدت اثر بهتری بر سلامت عمومی داشته باشد. سرطان نه تنها یک مسئله پزشکی، بلکه یک چالش انسانی است، اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند همبستگی، آگاهی، اقدام جمعی و حمایت همه‌جانبه است. بیایید با هم تعهد کنیم که برای پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان انسانی و حمایت مستمر از بیماران سرطانی تلاش کنیم. زیرا هر زندگی ارزشمند است و هر قدم در راه سلامت گامی به سوی جامعه قوی‌تر، سالم‌تر و پایدارتر است. نن د کینسر یا سرطان په رابطه د عامه پوهاوي ورکولو په راز دغه تالار کې موږ او تاسو غونډه لرو. په روایتي شکل ټوله دنیا کې په دې ورځ باندې د دې مرض په رابطه د پوهاوي سلسله کې مجالس نیول کېږي. څه پکې مسؤلیتونه دي چې هغه مربوطو مسؤولو اشخاصو ته راجع دي. وزارت صحت عامه په هر ملک کې دغه مسؤلیت لري چې دغه مرض کنټرول کړي، تداوی یې کړي. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت هم په دغه برخه کې د دې مرض د تشخیص، تداوی او کنټرول او کمښت په رابطه متعهد دی او جدي اقدامات یې کړي. د افسوس ځای دی چې اسلامي امارت دغه خدمات چې د کوم ځای نه آغاز کوي نو تقریبا صفري نقطه ده. په نورو ملکونو کې به هم، په نورو هېوادونو کې به هم دغه مرض وي، خو په افغانستان کې دغه مرض د دې پنجې هغه ډېرې قوي دي. ځکه د دغه مرض قوت ته دلته د کیمیاوي اسلحو د استعمال د وجې نه، د مسلسل تحمیلي جنګونو د وجې نه، د بې نظمۍ او افراط تفریط د وجې نه او د روغتیایي سیسټم د ضعف او د تهماله کېدو د وجې نه د دغه مرض ډېروالي ته بیخي زمینه مساعده وه. دې مرض پکې رشد کړی دی او عجیبه دا ده چې دا مرض په یوه ورځې ناګهاني حمله آور کېږي نه، چې په کومه ورځ حمله آور شي او په دغه ورځ د ظاهر هم شي. اسلامي امارت الحمدلله سره د دې چې مالي او اقتصادي ضرورتونه یې ډېر دي، خو په خپلو اولویتونو کې د افغانستان اسلامي امارت د صحت عامه وزارت د سرطان موضوع داخله کړې ده. تېره پنجشنبه د محترم وزیر صاحب او د منصبانو په لاس باندې د سرطاني شفاخانې آغاز وشو، افتتاح یې وشوه. ټول ملګري او زموږ هېوادوال د هغې نه خبر دي. دا موضوع که څه هم دا مرض ساري نه دی، د طبیبانو په نظر کې دا مرض ساري نه دی، لیکن د شخص نه به شخص ته ساري نه وي، د عضو نه عضو ته خو سرایت کوي که نه، د اندام نه اندام ته خو سرایت کوي که نه. نو هغه مریضان چې د هغوی یو عضو کې د کینسر جراثیم ښکاره شوي دي،
او زه یې ستا د لاسه د تداوۍ نه عاجز یم، ته میدان ته شه، ته ډګر ته شه. تاسو د خپل ملت حوصله د دې مرض او دې ته ورته نورو د ابتلاعاتو په سلسله کې د خپل ملت حوصله اوچته کوي. که عامه پوهاوی راځي نو د عامه پوهاوي نیک ستا په لاس کې دی. هغه چې د ملت سترګې ویني هغه شی ورته ته مشاهده کولی شي، ته ښکاره کولی شي، دغه ستا په لاس کې دی. نو د مطبوعاتو او د رسنیو د ورونو نه مې عاجزانه خواست دا ده چې تاسو د خپل ملت او د هیوادوالو عامه پوهاوي کې په هر موضوع کې ډېر ښه ذهنیت سازي کولی شئ، او دا زموږ ستاسو په ګټه ده. موږ که د دې وطن اوسېدونکي یو او د خپل وطن سره مینه لرو او د خپل هیواد سره مینه لرو، نو هغه مسلک چې زموږ ستاسو په لاس کې دی دا ډېر ښه مثبت او په ګټه باندې استعمال کړو. د نن تقریبا 5 کاله دمخه موږ د سرطان په ټول هیواد کې یوازې 20 او بیا 10 بستر په جمهوریت روغتون کې لرل، او دا د ټول 200 ملیون خلکو لپاره او دغه 10 بسترونو کې د یو واټ په شکل باندې موجود او تداوي کېده. نو نیکه مرغه موږ تاسو نن د یو 200 بستریز روغتون درلودونکي یو. د دې په څنګ کې علاوه د دې روغتون تنها موږ په دې لینک پاتې شوي موږ نور کار هم کړی، او هغه دا دی چې تېر کال موږ په دې وتوانېدو چې د افغانستان د حوزو په سطحه حوزوي یا سیمه ییزو روغتونونو کې د 500 بسترو په اندازه یو روغتون یو وارد یعنې ځانګړې څانګه ایجاد کړو چې دا اوس له نیکه مرغه د هېواد په 6 ځایونو کې ده. او داسې پلان لرو که خدای ناخواسته د دې ناروغۍ واقعیت زیاتېږي او یا مثلا دا په دغه وړتونو کې د کنټرول وړ نه وي، په راتلونکي کې په هر حوزه کې د ځانګړي روغتون په شکل دغه وړتونو ته ارتقا ورکړو، او که چېرته حتی ضرورت پیدا شو دا خدمات ولایاتو ته هم وغځوو. انشاءالله چې یو ورځ به په دې سټیج کې همدا اعلان کوو چې موږ تاسو اوس په هېواد کې د راډیوتراپي خدمات هم لرو، او هغې ارمان او هدف ته به ځان رسوو چې په ځان بسیا د سرطان له نظره افغانستان ولرو چې ټول هېوادوال په داخل د هېواد کې د سرطان ناروغۍ درملنه شي. انشاءالله دې ته کار کوو، دا هیلې مو ژوندی دي. دا یو واضح پیغام دی چې سرطان دا معنا نه لري چې یو څوک په سرطان اخته کېږي او یا مړ کېږي، نه، موږ تاسو په 21 قرن کې اوسېږو او سرطان د مخنیوي د درملنې او د تشخیص وړ یو ناروغي ده. نو راځئ موږ تاسو باید د ټولنې د پوهاوي په هکله باید نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړو. دا یوازې د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت نه دی، دا د رسنیو مسؤلیت هم دی، دا زموږ ستاسو د دیني عالمانو مسؤلیت هم دی، او بالاخره د ټولو هېوادوالو مسؤلیت دی تر څو د خلکو د پوهاوي کچه لوړه رسو، تر څو دا ناروغۍ زر تشخیص شي، زر درملنه شي، او بالاخره د دې هغه د مړینې کچه ښکته شي. لومړی د سرطان زیاتوالی د معاصر ژوند شرایط سره تړاو لري. یعنې څه معنا؟ یعنې دا معنا که موږ تاسې خپل خاني کلیوال ژوند وګورو، عادي ساده خوراک به یا دغه د سبزي و یا مثال توګه سره کورت و یا به هر څه و، کله چې بهر ته عصري ژوند ته راشي پروسس ډوډۍ چې کیمیاوي مواد پکې داخلېږي، شربتونه، انرژي ډرینکونه چې موږ متاسفانه افغانستان کې د یو نوي مرض ګرځېدلی، دا سبب د دې ګرځي چې په بدن کې زهري مواد زیات شي، سبب د مرضونو ګرځي. سرطان همدارنګه د چاپېریال ککړتیا او زهري مواد، د چاپېریال ککړتیا چې دا هغه دا ده چې د افغانستان باره کې موږ خو نړیواله توګه داسې دی چې ډېرو کلونو راهیسې یو پروګرام دی د امریکې چې په هغه واسطه سره نوې تیارې په ټوله نړۍ کې ګرځي او خاص کیمیاوي مواد خپروي، او دا کیمیاوي مواد کې د المونیم نه تر نورو موادو پورې دي چې د خلکو په ژوند باندې مکمل تاثیر کوي، دا د هوا د تغییر لپاره کاروي، خو په عین حال کې د انسان په ژوند باندې ډېر منفي اغېزې کوي. د سرطان د ناروغۍ په دغه ناروغۍ منځته راوړلو لپاره د نورو موضوع لپاره همدارنګه سګرټ یا ناسم خواړه، چاغوالی، کم
بدني فعالیت دا خو موږ ته څرګنده ده سګرټ هم سبب دې ګرځي ولې دا بېځایه وزن درلودل هم چې یو اړخ دې بدبختي دی نو دا فزیکي دغه ته ډېر ضرورت ده اوږدمهاله امکانات او فعالیت کمزوروي ژوند اوږدېدل همدارنګه هر څومره سړی ډېر ژوند وکړي هومره امکانات دي چې مرض سره مخ شي نو دا هم یو دغه د تشخیص او درملنې نابرابره لاسرسی نو کله چې تشخیص امکانات نه وي امکانات دې نه وي مثال توګه سره یو دغه کې یو ولسوالي کې مثال مونږه یو یا دوه مرکزونه ولرو چې هغه د خلکو تشخیص مخکې له مخکې وکړي چې مرض په بد اوري نو هغه امکانات دې شته چې مرض په ښه ډول سره تشخیص شي او په ښه ډول سره درملنه وشي او دا طبعا د ټولنې د اجتماعي اقتصادي انکشاف سره تړاو لري په افغانستان کې د سرطان زیاتوالی افغانستان له بعد مرغه له دې نړیوالې بهیر څخه جلا نه دی بلکې لا ډېر اغېزمن شوی دی په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د سرطان پیښې په چټکۍ زیاتې شوي دي لامل یې اوږدې جګړې بې ځایه کېدل او چاپېریال ککړتیا موږ تاسو څرګنده ده چې په ځانګړي ډول سره شلو کلونو کې افغانستان کې نه یوازې چې جګړه دوام وموندله خو استعمال د وسلو چې هغه بین‌المللي دغه باندې کنونسیونو باندې منې دي لکه د ایراني مسلحې چې هغه ریډیشن پیښې انټرسیلولر ریډیشن د حجري په سر د ریډیشن پیښې او سبب د سرطان د جما سبب چې موږ تاسو په کلو باندې کې له شلو کلو کې یو دم سرطان ایکسپوننشلی جګ او همدارنګه سوی شکل اطفال چې دغه څه هم د ایراني مسلحې دي همدارنګه سپین فاسفورس کارول شوی ده دا شل کاله هم د بدن د انسان په بدن باندې منفي اغېز لري او همدارنګه هغه اصلي چې انفلاقونه کوي دغه نانو پارټیکل منځته راځي هغه ذرات چې په سترګو نه لیدل کېږي خو تنفسي سیستم ته داخليږي او سبب د بدبختي د بدن ګرځي کمزوري تغذیه فقر او دوامداره رواني فشار دا څرګنده ده موږ تاسو ټیټ کیفیت سون توکي کارول طبعا غریبي چې شوس دغه خلک پلاستیک هم سوځي رابر هم سوځي چې دغه پالسي ګرم پالسي نو دا طبعا اغېز لري بدن باندې خلکو چې هغه چاپېریال کې دي همدارنګه په عمومي هوا باندې د سرطان وخت تشخیص درملنې محدود مرکزونه ویره ناڅاپي ټولنیز ټاپل لګول خبره ته دا ده چې کله د سرطان یو معمولا چې خلک واوري سرطان داسې احساس کوي چې دا دغه ده چې ژوند امکان لري په موږ باندې ختمه ده خو خبره دا ده چې سرطان کېږي دغسې درملنه وشي که په وخت باندې تشخیص شي د وخت تشخیصېدل یو د مکمل ضرورياتونه ده او دا طبعا متاسفانه بیا خبرې دغه نه ده د وزارت مسله نه بلکې د مملکت د بیا رغونې اجتماعي او اقتصادي انکشاف سره پرمختګ سره تړاو لري چې امارات الحمدلله اوس په ښه ډول سره دې ته جوګه ده او دا ښه په مخ وړي نړۍ کې هم نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ کې هم یو پاراډایم شفت ته ضرورت ده یو بنسټیز تغییر د فکر ته ضرورت ده ولې بنسټیز تغییر د فکر ته ضرورت ده ځکه بنسټیز تغییر د فکر چې دا سبب د دې ګرځي چې مرض چې په مستقیمه توګه سره لاره د معالجې ډېره کمه ده په غیر مستقیم سره د دې نورې لارې هم شته چې هغه باندې سړی پانګه اچولی شي او د حل لارې ورته پیدا کولی شي مثال توګه سره د یو ډېرو لارې د عصري درملنې لکه جراحي کیموتراپي شعاعي درملنه ایمونوتراپي هدفمند درملنه پیاوړې کا په څنګ کې یو هولیستیک یا ټولنیز فکر سره یوځای شي چې انسان په بشپړ ډول سره وڅاري یعنې د انسان ټول صحي حالت چاپېریال او د انسان خواړه او له ټول دغه تاریخچه د یو نفر چې هغه مرض ولري هغه وڅېړل شي بیا د درملنې پلان ورته جوړ شي داسې نه ده چې مثال یو ګولۍ ورکړي نفر به جوړ شي دې لپاره چې ده یو لوی پلان ته ضرورت ده د علم په بنسټ دودیز او بوټي درملنه په خوندي ډول وضعیته کړو او د بیا کارېدونکو درملنو امکانات وڅېړو چې ارزان او لاسرسی ورته وشي مثال هغه دواګانې چې دواګانې دغه لپاره دي چینجیو د پارازایت لپاره دي خو نننی ریسرچ ښیي چې هغه دواګانې چې دي هم د سرطان لپاره کارول کېږي چې هغه عبارت له څه شي نه ده عبارت له دې نه چې هغه دواګانې د مایکروټیوبل د چینجیو وژني په عین ډول سره مایکروټیوبل دغه د تومور هم له منځه وړي نو په دې اساس باندې دا یو لاره ده تغذیه رواني
رواني حالت روغتیا معافیه د ژوند کیفیت ته ځانګړې پاملرنه دا طبعا موږ او تاسې غریبه ټولنه کې یو او هلته چې ده لاره چارې جوړولو دا لکه د بیا رغونې د اقتصادي حالت د ښه والي د اجتماعي حالت ښه والي سره تړاو لري هغه نو البته دغه لګژري موږ او تاسې نه لرو اخر دا دی چې د رول د ټولنې عامې پوهاوي د ټول مهم عامې پوهاوي د ټولنې اشکلتیا ده د سرطان مخنیوي له روغتون څخه نه بلکې د کور جومات ښوونځي او ټولنې نه پیلېږي همدغه سبب و چې موږ ما اووه میاشتې مخکې د عامې پوهاوي ستراتیژي جوړه کړه او څلور وزارت هم په دې کې دغه کړه دغه آیډنټیفای کړه چې عبارت د وزارت معارف نه ده حج اوقاف نه ده اطلاعات فرهنګ نه ده او د مخابراتو وزارت نه ده چې دوی په مټ باندې امپلیمنټیشن وشي هغه ستراتیژي چې د دې واسطه سره موږ غواړو چې امپلیمنټیشن وشي تر هغو چې ملت چې ده پوهه لاسته راوړي او د پوهې په لاسته راوړلو سره دوی کولی چې د مرض سره په یو ډول سره یو ډول سره دغه وکړه ډیل وکړه نو خلک به د سرطان وپېژني ښځې باید له ویرې د سکرینینګ خدماتو سره ورته لاسرسی ولري ناروغان به یوازې پرې نه ښودل شي دیني عالمان ښوونکي رسنۍ او مدني ټولنې ټول باید په دې کې همکاره شي د سرطان ډېر ډولونه د مخنیوي وړ او د پر وخت تشخیصي درملنې شامل د تنباکو استعمال ناسالم غذایي عادتونه فزیکي فعالیت نشتون د چاپېریال او هوا ککړتیا ځینې امتحاني ناروغۍ پاکټي خوراکي توکي او د ژوند ناسم طرز د سرطان له مهم خطر فکتورونو څخه دي د سالم ژوند ترویج کولای شي چې د سرطان پیښې په څرګند ډول راکمې کړي د سرطاني ناروغیو د کنټرول د ملي پروګرام د فدرالي وزارت د رهبرۍ تر چتر لاندې ژمنه ده چې د عامه پوهاوي لوړوالي د خطر فکتورونو د کمولو د وختي تشخیص د خدماتو د پراخولو د تشخیص او درملنې ظرفیت لوړولو او د سرطان ناروغانو د رواني او ټولنیز ملاتړ لپاره کار وکړي. د سرطان د کنټرول پر وړاندې ګډه مبارزه د سرطاني پیښو مخنیوی سرطاني ناروغیو تشخیص او درملنې اړینو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی د سرطاني پیښو کمول د سرطان ناروغانو ته چمتو شوي خدماتو او د سرطان د درملنې او څېړنې لپاره تصویب شوي بودیجې ته وده ورکول د سرطان اوسني وضعیت په هکله له مسؤلینو او اړونده ادارو سره د پیغام شریکول تر څو د سرطان د مخنیوي تشخیص او درملنې په برخو کې په ګډه سره کار کولو روحیه رامنځته شي. د هوا ککړتیا لا هم د چاپېریال د خطر فکتورونو کلیدي عامل دی. د سرطان د ملي شاوخوا دریمه برخه د 5 عمده ورځنیو چارو او د غذایي رژیم د سټایل یا ډول له امله رامنځته کیږي لکه د بدن د وزن زیاتوالی د میوو او سبزیجاتو څخه کم استفاده کول په منظمه توګه د فزیکي فعالیت نه ترسره کول سګرټ څکل د الکول مصرف د سرطان نور لاملونه دي. د سرطان د تشخیص او درملنې په موخه د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول ملي برنامه ایجاد کړې ده چې د هغې د چتر لاندې په ځایونو کې 50 بستري روغتونونه ایجاد شوي دي لکه کندهار هرات پالخ ننګرهار پکتیا کندوز. همداشان په مرکز کې د تشخیص او درملنې ملي روغتون ایجاد شوی چې څو ورځې مخکې افتتاح شو.